السلام علیکم. الله پاک په ما سره په جنت کې اوځي کا امين. څنګه علي جی خیر دی ماشاءالله جی. دغه حرم دی دغه 6 نمبر حمام دی جی. 6 نمبر حمام سره چې باتروم سره چې تاسو قطر کوشي دا طریق ابراهیم خلیل روډ دی. خجی ابراهیم روډ دی جی دا ماشاءالله. او بیا دا دنه چې کم دینو دا هجرا روډ دی. خجی دا زمونږ نو سټاپ تیار شو ټرمینل ماشاءالله دا مکه بس والا ټیک شو جی. دا کبوتر چوک دی جی. ښا دا وګورئ دغه کبوتر چوک دی کومتارو چوک ماشاءالله کومتارو ته وګورئ. دلته به تاسو ته 11 نمبر گاډي ملایږي. 11 نمبر گاډي به مخکې مس بلا کوبړی نخکته ودرېدو. اوس په مخ کې راځي جی ماشاءالله حرم سره نږدې دا سټاپ دی. خو ورځ دوه کې به دا کولاو شي بسونه په ان شاء الله سٹارټ شي. ټیک شو جی. 11 نمبر گاډي جی اسلامي مقامات مقدس مقامات ته نزي. خو د 11 نمبر گاډي چې کم دینو چې کم زیارتونو گاډي دی هغه سره هغه ملاويږي لکه ریلوی سټیشن 6 نمبر گاډي سره غار خیرا والا گاډي سره مسجد عائشہ گاډي مسجد عائشہ والا گاډي سره او مسجد جیران والا گاډي سره دا 11 نمبر گاډي به تاسو هغه بسونو سره ملاوي. بقایا دا 11 نمبر گاډي مارکیټونو شوکیه کاکیه تا او دغه تمزي خجي. نو الله پاک مو آباد او خوشاله ساته. زما هر ویډیو تاسو د مسلمانانو د خدمت د لپاره کده لر د کده بر د پښتنو خاص کر د پښتنو د لپاره روجم را روانه ده ماشاءالله. حجمو مزدي بسونو کې ګرځي استعمال کوي. بقایا چې چرته اوسئ الله پاک مو ټول عمر خاده او آباد ساته. ما په خپل د وګانو کې ډېر ډېر یا ساتي د الله پامان. السلام علیکم.